ملا هیبت الله خپل نوې وینا کې وایي چې د مکتب نتیجه کرزی دی او د مدرسې نتیجه ملا عمر دی، نو ځکه مدرسو ته باید کش ورکړو. اوس موږ او د ولس همدا خبره ده چې موږ ته خو غم، موږ ته خو بدبختۍ د همدغه مدرسې و ملا څخه راپېښه ده. تاسو په تاریخ کې د ملا کلکاني څخه ونیسه، ځکه هغه خو ملا و. بیا تر د مجاهدینو جنګ سالارو دا خو ټول ملایان و، ملا محقق و، ملا ګلبدین و، ملا مسعود و، ملا رباني و، دا ټول ملایان و. بیا تر ملا عمر و، ملا هیبت الله او دا بل جاهل ملا ندیمه پورې. تاسو دوی په ټول تاریخ کې د ملا بیا رغونه، بازسازي، د تعلیم په برخه کې کار، د پرمختګ په برخه کې کار، د اقتصاد د ودې لپاره کار، دا نسی پیدا کولی. ملا همیشه تخریب کوي، انتحار، انفجال، پل پلچک وران که، مکتبونو ته ور واچوه، ډاکټر او انجینر ووژنه. د ملا همدغه کار دی. اوس پوښتنه دا ده چې موږ همیشه د دین په نوم تخریب او تباهي ولې کوو؟ ولې باید د دین په نوم موږ انتحاري وکړو؟ ولې باید د دین په نوم پلچک او پل وران کړو؟ ولې باید د دین په نوم مکتبونه وتړو؟ ولې موږ د دین په نوم کار نسو کولی؟ ولې مثلا د دین په نوم مکتبونه نه جوړیږي؟ ولې د دین په نوم پل و پلچک نه جوړیږي؟ کرزی خو دا دی، نتیجه یې دا ده چې په 20 کلونو کې کنډوالو څخه وطن جوړ سو. ستاسو لاسته راوړنه دې وطن لپاره څه شته؟ د افغانستان لپاره کومه لاسته راوړنه لرئ؟ غټه لاسته راوړنه مو دا ده چې هره ورځ پنجاب راځي په کابل کې بمبار درته کوي.